سلامونه او وخت مو په خیر. زه محمود مرهون یم. تاسو ته د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګي د اوازپوهني د مضمون لومړی درس وړاندې کوم. په دې سمستر کې موږ د اوازپوهني چې په عمومي توګه د ژبپوهنې د څانګو څخه یوه څانګه ده په اړه بحثونه کوو او دغه بحثونه به په تخصصي توګه تاسو ته وړاندې کیږي. ولې یو شی چې له اوله څخه باید ستاسو په پام کې هغه دا دی، لکه موږ او تاسو چې په لومړي سمستر کې په درس کې ویلي وه چې زموږ ټول د ژبپوهنې درسونه یو له بل سره تړلي دي، ځکه ژبه یوه داسې پدیده ده چې ټوله ابعاد یې یو د بل په مرسته باندې مطالعه کیږي. موږ د پخواني میتودونو څخه تیریږو او ژبه په تخصصي توګه مطالعه کوو. په پخوا وختونو کې به ټول شیان په ګډه توګه مطالعه کېدل، ولې اوس په ارتباط ولې یو له بل سره په جلا او تخصصي توګه مطالعه کیږي. موږ به په دې سمستر کې یو اساسي کتاب ولرو او بل به ممدي درسي کتاب ولرو. په اساسي کتاب کې به موږ هغه مسائل چې د اوازپوهنې مرتبط دي هغه وړاندې کوو او ورسره په څنګ کې به د ممد کتاب مطالعه کوو چې هغه ټوله تشریحات او توضیحات په هغه کتاب کې دي. په دې سمستر کې زه د لومړیو ټولګیو سره دوه مضامین لرم چې یو د ژبپوهنې بنسټونه دي چې د تیر سمستر په دوام باندې دي، او بل نوی مضمون دی چې اوازپوهنه ده. په لومړي سمستر کې ما تاسو ته ویلي وه چې په عمومي توګه ژبه په لومړي سر کې له اوازونو څخه اوازونه بیا په غږونو بدلیږي او غږونو څخه بیا مورفیمونه جوړیږي چې مورفیمونه یې ځینې تړلي دي ځینې آزاد دي. آزاد یې مستقله معنا لري چې په کلمه بدلیږي او د کلمو څخه جملې او جملو څخه بیا پاراګرافونه او زموږ روزمره خبرې جوړیږي چې په منځ کې هلته عبارتونه هم پاتې شول. زموږ د اوازپوهنې کتاب به په دې سمستر کې دا کتاب وي چې ما لیکلی دی او پوهان صاحب محمد ثابت خویش کې دا ارزیابي کړی او تقریض یې ورباندې لیکلی او دا په پښتو ژبه کې لومړی د اوازپوهنې کتاب دی چې لیکل شوی دی. موږ به دغه زموږ د دې سمستر درس په بېلابېلو برخو او بېلابېلو موضوعاتو باندې راڅرخي چې ټول به په 5 فصله کې تاسو ته وړاندې شي. د دې سره به تاسو په څنګ کې ممد درسي کتاب تاریخي ژبپوهنه لري چې دا په 2 ټوکه کې ده چې هم به ستاسو د ژبپوهنې د مضمون لپاره کار کوي او هم به د اوازپوهنې لپاره کار کوي. د ژبپوهنې کتاب مو هماغه پخوانی کتاب دی چې نیم یې تاسو مخکې لوستلی دی او نیم یې په دې سمستر کې لولو. زه راځم په لومړي سر کې د اوازپوهنې په اړه تاسو ته عمومي معلومات چې نننۍ ویډیو یوازې د علوم عمومي معلوماتو ده تاسو ته وړاندې کوم. موږ کله چې مو په لومړي سر کې ویلي وه چې اواز او غږ یو له بل سره فرق لري او دلیل مو یې دا ویلی و چې هغه اوازونه په عمومي توګه ټول په نړۍ کې موجوده د اهتزازاتو تراکم چې په صوت باندې یادیږي هغه د اواز په نوم یادیږي. مګر کله چې په دغه اوازونو کې یو اواز مانیز ارزښت پیدا کوي، مانیز ارزښت په دې معنا چې د کلماتو د معنا ته تغییر سبب ګرځي، لکه د کور په کلمه کې چې کاپ بدل کو میم ور واچو مور کو، نو دا مانیز ارزښت پیدا کوي دغه اواز. دغه اواز بیا په غږ باندې یادیږي چې په انګلیسي کې اواز ته فون وایي او فونیم د غږ نوم دی چې په عمومي توګه استفاده کیږي او د دوی د اوازپوهنې مضمون په انګلیسي کې د فونټکس په نامه یادیږي او د غږپوهنې مضمون د فونولوژي په نوم یادیږي. موږ به په اوازپوهنه کې چې د تشریحي ژبپوهنې څانګه ده د اواز پر بېلابېلو اړخونو بحث وکړو. د اواز د انسان په وجود کې به د اواز پر تولید، پر ډول او په مغزو کې دغه پر مرکزونو بحث وکړو چې دا به ستاسې دپاره یو عمومي بحث وي. په عمومي توګه موږ ویلی سو چې اوازپوهنه د تشریحي ژبپوهنې یوه خورا مهمه او ارزښتناکه برخه ده چې دې ته تشریحي ژبپوهنه په انګلیسي کې descriptive linguistic په نامه باندې یاده شوې ده او استفاده کیږي. موږ د انګلیسي اصطلاحات ځکه ورسره بدیل وایو چې زموږ اکثره د ژبپوهنې اثار په انګلیسي ژبه کې دي. تاسو به ډېر اصطلاحات په مخ کې ولرئ چې هغه به راځي او هغه به موږ استفاده کوو.
معمولا انسانان هغه کلمې چې د دوی پر ذهنونو باندې ډېر په فشار دغه کېږي واردېږي هغه په فشار سره وایي. موږ به په دې بحث کې د تشریحي ژبپوهنې د اوازپوهنې په څانګه کې د اواز ټول اړخونه تاسو ته وړاندې کوو او پر دې به وغږېږو. ولې د دې د مخه چې موږ دغه ته ولاړ سو د اوازپوهنې مضمون ته ننوځو څو اصطلاحات خورا مهم دي چې باید په هغه باندې پوه سو. یو تر ټولو مهم او اساسي دغه چې موږ به ډېر استفاده کوو اصطلاح هغه فون یا اواز دی. فون هغه پرلپسې سره نښتي یا بیلې څپې دي چې د یو انسان له خولې او یا هم د اجسامو له ټکره څخه وځي. اوس مثلا د اجسامو ټکر څه شی دی؟ مثلا زه لاس داسې کوم دا یو ټکر دی د اجسامو، دا یو اواز دی مګر دی په غږ نه بدلیږي. زه یو تخته ټکوم دا یو اواز دی مګر دا غږ نه دی. زه یو چوکۍ ټکوم دا یو اواز دی مګر غږ نه دی. نو دا د اجسامو ټکر سو. او یا د ژوندیو موجوداتو تر خولې دا اوس اواز دی یا بل دا خبرې چې دا راوځي دا اوازونه چې په مجموعي توګه او موږ چې کله بیا دا زموږ انساني ژبې ته لویږي او ځان ته موقف پیدا کوي نو بیا هغه په غږ بدلیږي چې دې ته فون یا اواز وایي او د دغه علم ته فونیټکس وایي. او بل فونیم دی چې د غږ په نوم یادېږي. هغه تر ټولو کوچنی غږیز او نه تجزیه کېدونکي واحد ته وایي چې خپله کومه معنا نه لري بلکې په معنیزو توکو کې معنیز توپیر پېښوي. دا یو معمولي تعریف دی. ولې د دغه تعریف تجزیه داسې ده چې غږیز واحد دی یعنی دی د اواز په توګه تولیدېږي. مثلا د ب پ ک ل م ن دا چې دي دا غږیز واحدونه دي. تجزیه کېږي څنګه نه؟ یعنی که زه ب راواخلم ب اواز دی نوم یې ب ده او پ اواز دی پ یې نوم دی. دا تجزیه کېږي نه چې زه اوس پ هم تجزیه کړم مګر زه وایم چې پلار بیا تجزیه کېدلی سي پ ل ر مګر په خپله د تجزیه قابل نه دي. که تجزیه سي بې معنا اواز ځینې دغه کېږي او معنیز توپیر څنګه پېښوي. مثلا د هغه پلار دی پلار به پرېږدو د مور کلمې ته به راسو مور م او ر. اوس نو دا د درو اوازونو یا د درو غږونو څخه دا کلمه راغېدلې ده. که زه د میم اواز م اواز بدل کړم خ کړم خ و ر یعنی خور هغه هم هغه د معنا یې تبدیله سول. د مور کلمه په خور واوښتله او معنیز توپیر یې همدا سو چې د خور څخه د مور څخه معنا واوښتل و خور ته. بل مورفیم دی. د دغه غږونو له یو ځایوالي څخه مورفیمونه جوړیږي. مورفیم یعنی یو داسې واحد چې په ژبه کې استفاده سي او د تجزیه قابل یو غږونه منځته راسي. مورفیمونه بیا پر دوه ډوله دي. یو هغه مورفیم چې خپله مستقله معنا ولري لکه کور او بل هغه چې مستقله معنا ولري لکه نی کورنۍ. کورنۍ یوه کلمه ده، کور هم یوه کلمه ده، ولې نی یو مورفیم دی یو تړلی مورفیم دی چې مستقله معنا نه لري. نو مورفیمونه هم پر دوه ډوله سول. د دغه اصطلاحاتو څخه وروسته موږ راځو د تشریحي ژبپوهنې دا څانګه چې خپل ځان ته نورې څانګې لري تر بحث لاندې نیسو. د نن دپاره د یوې شروع یا پیل په توګه د ستاسې دپاره کفایت کوي. ولې په دې سمیسټر کې به شاید تاسې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سئ. زه تاسې ته هغه کتابونه چې ستاسې سره به ډېره مرسته وکړي پیشنهادوم. دا کتاب په دوه ټوکه کې لیکل شوی دی. در آمد بر زبانشناسی معاصر چې ستاسې څخه به د اول صنف تر اخره پورې مرسته وکړي. دا ویلیام اوګرادي، مایکل دابرولسکي، مارک ارنف او دوی لیکلی دی. دا په دوه جلده کې دی. تاسو ته د ژبپوهنې د اول صنف څخه تر څلورم صنف پورې مکمل معلومات وړاندې کولی شي. د شیخ الرئیس بوالي سینای بلخي یو کتاب دی چې دا مخارج الحروف نومیږي او دا د علامه عبدالشکور رشاد لخوا څخه ترجمه شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ده څخه هم د مطالعې لپاره کار واخلئ. د پوهاند صاحب ډاکټر مجاور احمد زیار پښتو پښو یې هم په شروع کې د ژبپوهنې بنسټونه او ټولو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کولی شي. ولې متاسفانه د دې کتاب ژبه ډېره ستونزمنده او سخته ده. تاسو ته به څه ستونزې شاید پیښې کړلی شي. پښتو پښو یې هم د پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار کتاب دی. ستاسې سره هم د ممید کار کولی شي او ستاسې د مطالعې لپاره یو اړین کتاب بلل کېدی شي. د پښتو ژبې فونولوژي دا د سرمحقق دکتور عبدالحکیم هلالي کتاب دی چې د سیمسټر تر اخره به ستاسې سره ډېرې مرستې وکولی شي. زبان شناسي دا یو د مهمو لکچرونو مجموعه ده چې سترانګ برټن، روزماري دوشن
اریکوټکټوسن او بیټسن دوی په 4-5 کسو دا لیکلی دی. تاسو کولی شئ چې د ده څخه استفاده وکړئ او خپل د مومید په توګه یې درسره مطالعه کړئ. او ورسره په څنګ کې زه تاسو ته تجویز کوم چې مبادی زبانشناسی دا د جین ایچسون کتاب دی چې ستاسو سره په د ژبپوهنې په دې بحثونو کې مرسته وکړي. پښتو غږپوهنه او وییپوهنه یعنی فونولوژي او مورفولوژي د پوهاند محمد صابر خویش کې ستاسو سره د سمستر تر اخره پورې او د ستاسو د زده کړو تر اخره پورې دغه کولی شي. پښتو معاصر ګرامر هم دغه سمستر او په عمومي توګه ستاسو د ژبپوهنې سره مرسته کولی شي چې دا هم د پوهاند صاحب صابر خویش کې کتاب دی. نگاهی به زبان دا د جورج یول کتاب دی. دا یو له مهمترینو آثارو څخه دی چې ستاسو سره به د دې سمستر او د دا کال تر اخره پورې کار وکولی شي. نور د ژبپوهنې کتابونه هم ستا ولې د اوس لپاره د آخري کتاب د پښتو ګرامر دی چې د هربرت پنزل لخوا څخه لیکل شوی دی او د پوهاند رحیم الهام لخوا ترجمه شوی دی. زه به د نور درسونو په لړۍ کې نور کتابونه هم تاسو ته د مومید په توګه معرفي کړم. د نن درس ځکه تیته او فرق دی چې لومړی درس دی او د تعارف درس دی. په راتلونکي درسونو کې به په مشخصه توګه تاسو ته مشخص معلومات وړاندې کړل شي. تر بل درسه پورې مو زه پر لوی خدای سپارم. که مو چیرې پوښتنې سوالونه او تشویشونه درلودل تاسو کولی شئ په مستقیمه توګه یا په کومنټ کې یا هم په ګروپونو کې موږ ته پرېږدئ. د سلامت اوسئ، له کورونا په امان اوسئ او له وبا مو خدای وساته او په کور کې پاته شئ چې مسؤل پاته شئ.